اول خدا دی چې تاسو دا باور وکړئ چې نه یوازې زموږ وزارات یا په دې کې یو شخص د افغانستان اسلامي امارت ټول قیادت په دې باندې دی، یعنې ټول هڅه یې همدغه ده چې د امنیت راوروسته څنګه خپلو خلکو ته کار پیدا کړو، او د ټولو هڅه همدا ده چې څنګه وکولی شو چې خپل خلک په پښو باندې ودرو، آرام ژوند ورته راولو. ته باور وکړه لکه اوس قاري صاحب ته دې الله خیر ورکړي، د په دې وزارت کې دغه معاینت کې لږ کوشش وکړي مخ ته ولاړي، د امیر المؤمنین حفظه الله سره نیولې که رئیس الوزرا د کوم یعنې کوم ضرورتونه چې دي یقیني هم هغه چې زموږ ظروف به هغه برداشتولی سي، دغه منع نه ده سوې په هر ځای کې او نه هم کیږي. نو دلته یو نقطه موږ ته دغه جرأت راکوي چې دغه ټول استادان چې دلې راغلي چې دا به د سبا دپاره استادان دي چې که تاسې هم کوشش وکړئ د خپلو ځوانانو د خپل آینده نسلونو دپاره د خپلو خلکو د خدمت دپاره کوشش وکړي، یو ښه لاسته راوړنه، یو ښه فکر، یو ښه پروګرام او یو داسې شی وړاندې کړي چې هغه د ځوانانو دپاره ګټور وي، د خپلو خلکو دپاره ګټور وي. انشاءالله هغه به هېڅکله دغسې نه پاتېږي، هغه ته امارت توجه کوي هر څوک شي وي. او خواهش مې دا دی چې داستي اولنۍ ټولۍ ده چې اوس راغلې ده چې تاسو په پوره مېړانه باندې او په ډېر خلوص نیت باندې دې کار ته تاسو شروع وکړئ، او انشاءالله تاسو ته به الله پاک توفیق درکړي. هغه دا دی په مېړانه خپل تعلیم چې مې کړی دی د هغه نه کار واخلي، وخت ضایع نه سي، په خلوص نیت باندې د دې نیت وکړي چې په همدغه تعلیم چې ما کړی زه به د خپل د وطن د پاتو خلکو خدمت کوم. هغه څوک چې دلته راغلي دي نن هغه هم زموږ غوندې دی مسؤل په حیث دی، لکه موږ چې د مسؤلیت احساس کو په وزارت کې که کار ونه کړو یا کار پاتې سي یا په کار کې کسلت وکړو، نو موږ وایو خدای نخسته هم خدایي مواخذه نه وي او هم د امارت ته خاصه. دلته چې هر کس راغلی دی هغه هم د ځان د احساس وکړي زه یو مسؤل کس یم، او بل دا یو امتحان دی چې الله پاک تاسو دغه ډولتیا درله درکړه په دې ټولو خلکو کې راپورته سوال از د خلکو ستاسو تعلیم دغه کچ ته ورسېدل په دغه شرایطو په دغه ظروف کې الله پاک توفیق درله درکړي. نو شایي چې سړی دغه نیت وکړي چې یاره زه باید دا نیت وکړم چې زه د خپلو خلکو دپاره د خدمت نیت وکړم، خصوصا په اوسنۍ زمانه او په اوس وخت کې چې موږ وینو دې ته باید موږ ته متوجه اوسېږو. اوس هم په اروپا او په نورو ملکو کې خلک کوشش کوي زموږ ستاسو د کدرونو د ایستلو دپاره. موږ باید هغه څه هر یو طرحه چې ولرو، هر یو پروګرام چې ولرو، هغه په کار باندې واچو تر څو خپل هغه خلک چې کدرونه دي یا آینده دپاره زموږ په اولادونو زموږ په ځوانانو کې داسې څوک را پیدا کېږي هغه باید د وطنه ونه وځي، ځکه د هغو خلکو د وطنه وتل زموږ هېڅ دپاره ښه خبر نه دی او نه زموږ د خلکو دپاره ښه خبر دی. نو که چیرې موږ تاسې وکړو چې په دې باندې کوشش دې وکړو چې نه همدغه پروګرام چې لکه دلته شروع سو په هر بخش کې چې هر ځوان هر تعلیم یافته په هر ځای کې چې وي دا یقین موږ کوو انشاءالله چې د سره کومه طرحه کومه پروګرام وي اسلامي امارت به هغه ته توجه کوي، البته د خپلو امکاناتو په درلودلو سره. خو بیا هم زه وایم که یو سړی په خالي کور کې هم ناست وي که د دې فکر وکړي که ځینې ووځي هغه کور هلته هم دغسې پاته دی، او که په دې کور کې فکر وکړي چې د کومې خوا شروع کړم دا کور ته څنګه زه کولی شم چې دا کور برته آباد کړم، ته باور وکړه الله پاک به هغه په زړه کې ور اچي چې دی د کور په آبادولی شي. بیا خصوصا د هغه چا دپاره چې هغه د بل چا دپاره د خدمت نیت وکړي، ځکه اوس خو هغه وخت چې اشغال الحمدلله هغه ختم سو، مجاهدینو مېړانه وکړه، ځوانانو مېړانه وکړه، هغه د وطنه وشړه، د وطنه ووتل. اوس د دغه وخت دی چې همغه وطن چې دی هغه ته د شفاخانې ضرورت دی او هغه ته د کاروبار ضرورت دی، د هغه د وسا ژوند ضرورت دی. زموږ تاسې په وطن کې تقریبا 40 کاله موږ شاته روان، دنیا چې ترقي کړې ده په دغه وخت کې ترقي کړې ده، په هغه وختو کې زموږ په وطن کې ناامني وه، نن الحمدلله امنیت راغلی دی، د دغه فرصت نه باید کار واخلو. او دا چې د یو ځای د بل ځای نه نارې کول کېږي یا د خلکو د ایستلو دپاره یا د اختلاف اچولو دپاره، دا ټول هغه که وایم که په یو لفظ ورته وایم هم بل لرې نه وي، دا هغه ویشتل سوي شیطانان دي چې پر لارو باندې ناست او خلک ګمراه کوي، هېڅ دغه نور نه لري، خپله نه خپل ده ته کومه ګټه رسېږي، صرف کوشش د دې کوي چې یو څوک د خپلې لارې نه واړوي. ځکه دا په درد نه وي، په درد چې نن وي هغه هم دغه شی دی چې ټول لاس سره ورکړو، هر څوک چې د کار سړی په موږ کې وي هغه راپورته کړو، هغه ته د کار زمینه برابره کړو، په هغه پسې کوشش وکړو، یو څوک چې قدر وي، یو څوک چې ذکاوت ولري، یو څوک چې فارغت ولري، دغه دپاره کار پیدا کړو. هغه په یوازې په یو سړي نه کېږي، هر سړی د دې فکر ولري. نو مثال په توګه ښار کې ښاروالي کار کوي، خو ښاروالي تر اوسه دا چېرې دا ټول ښار به همیشه دا خلک دا کچري هم داسې غورځوي دی بیا صفا کوي، به دې نه صفا کېږي تر څو چې د دې ښار خلک دا فکر ونه لري زه شی ولې بې ځایه وغورځوم. کله چې د ښار خلکو دا فکر وپیدا کوي چې زه باید نظافت مراعات کړم، خود به خود د ښار صفا کېږي.
یو کور دی چې په کور کې کله د باغ ونه لري هر شی چې پاکه کوي بیرته یې غورځي یا کور په دې نه صفا کېږي چې هر ګړی باغ سره جارو وي او پر هغه مشین ګرځي صفا کوي، په دې صفایي نه ستړیا به وي، خو صفا کېدل دغه لاره نه ده. د صفا کېدو لاره دا ده چې دا فکر ورسره شي چې د اوله ګټه یې بیخي ملوث نه کړي، خپل یو شی غورځي تر خپل ځایه ورسوي. نو موږ د وطن هلته آبادولی سو چې د وطن د آبادي فکر هر فرد سره ورسره شي، او هر فرد په دې باندې دغه وکړو چې یاره په دې باندې د یوازینۍ لاره د وطن د آبادولو دا ده چې ټول په کار باندې ولېږو، او که چې ټول بل چا ته تمه یا یو حکومت ته سترګې خلک حکومت په دا کار کوي، دا کار شونې بیا نه دی. یوازې نه دا کار نه حکومت کولی شي او نه کار یوازې رعیت کولی شي، ټول به په دې فکر باندې. او زما دا یقین دی چې څومره قدر ګوره په ډېرو کارو کې زموږ دا تجربه ده چې کله یو څوک د یو څه هوډ وکړي، بیا خصوصا په موږ مسلمانانو کې په هغې کې دغه موج د خلوص نیت ورسره چې د وطن د خدمت او د خپلو خلکو د خدمت ته باور وکړي، هېڅکله به پاته نه شي. که یو کال وروسته که 2 کاله وروسته هغه سړی به هغه ځای ته رسېږي. ته چې څو پورې او دې دا هم زه اطمینان در کوم هېڅکله په دې مایوسه نه شي. دا زه تضمین د دې خلکو کوم اشاره چې په خپل ژوند په تجربه کې به وویني چې تر څو تا د بل چا ته آبادولو نیت کړي، ته باور په خدای وکړه ته به د هغه نه مخکې آبادېږې، بیا به ته هغه آبادوې. دا یقیني ده. دا پر موږ تجربې راغلي دي. موږ چې په مدرسو کې سبقان ویل کله د هجرت په وختو کې بیا به کله کله داسې کښېنو سپاسونه به مې کول چې یاره دونه خلک موږ فارغ اوسو، دا په مدرسه کې هم نه ځایو چې استادان سو، دا به کوي څه دا دونه خلک سبقان وایي. اوس هماغه خلک ټول فارغ سو، د هغه نه زیات فارغ سو. اوس هغه کسان چې دي یو هم خلک شکایتونه کوي چې دا زموږ د مفسدانو خو امامان هم ټول ولاړ، هغه ټول په حکومتونو نه حکومت کې سوه. موږ خو باید خلک مدرسو کې راته پاته شي، جماعتو کې راته پاته شي. دا اصلي هدف دا و چې ته دغه مه کوئ، د دې فکر سړی وکړي چې یاره دا دومره کسان چې راپارېغه کېږي یا دومره په دې اوسني حالت کې نه، تر څو پورې چې زموږ سره صحیح نیت راسره وي زموږ د خپل مشکل به حل کېږي انشاءالله. یوازې د دې نیت ونه کړو چې خالي د خپل تعلیم د دې ذریعه وګرځو چې ځان ته اساني راولو، خپل کور ته اساني راولو. نه، دا نیت باید راسره وي چې اول باید موږ د بل چا نیت وکړو، ځکه زموږ خپل دغه ارتقا او دغه پورتوالی او دغه منصب یا دغه یو حالت چې موږ ته الله پاک را بخښلی دی چې دغه ځای ته رسولي دا هم یو ډېر غټ امتیاز دی. زموږ دپاره هم دا هم کافي دی. یو سړی په موټر کې سپوري بل راتېرېږي پر سړک باندې، نو کله چې پر سړک کېږي هغه پیاده وي بل په موټر کې وي، نو موټر والا فکر کوي چې یاره دی په پښو روان دی، زه په موټر کې هم زه باید بریک ونیسم ځکه زه زما حالت تر ده ډېر ښه دی. هغه په پښو روان دی ځای نه ځای رسي، یو زه په موټر کې یم. نو اولاد دا ده چې هغه موټر والا بریک ونیسي، د دې فکر ورسره چې هغه په پښو روان دی. ما ته الله دغونه واس راکړی دی، زه دغونه تومندي راکړې ده، دغسې یو حالت چې راکړی دی زه په موټر کې دی په پښو دی، نو زه باید ودرېږم چې دی تېر سي. نو هغه کسان چې دغسې یو حالت ته را رسېږي، دومره تعلیم تر دغه کچې ته را رسېدلي، انشاءالله د هغوی سره به دا فکر ورسره وي چې اول د هغو غم وخورو چې هغه هېڅ هم نه لري. هغه پر سړکانو د روزانې دپاره ناست دي، هغه پر سړکانو دې دپاره خدای مکړه د سوال دپاره ناست دي. د هغو خلکو په فکر کې شي څومره چې د بل چا په فکر کې انشاءالله الله پاک به ستا کار د هغه نه مخکې جوړوي. دې کې شک نشته. دا با په تجربه هم ثابته شوې ده او په دې کې دا هم دی چې تر څو پورې الله پاک هر چا دپاره چې یو چا حرکت کړی دی الله پر هغه باندې برکت کړی دی، او برکت په چا باندې وي په هغه برکت کې به اول دی نغښتي دومره بل چا ته رسېږي. نو زه خبره ډېره نه اوږدوم، دا باور وکړئ چې زموږ وطني ته اوله د ډېر تمه دې ده چې تاسې اوله جوپایه چې دلته انشاءالله د دغه فریلانسینګ په باره کې به تاسې کار شروع کوئ یا په نور ولایتونو کې دا پروګرامونه شروع کېږي. دا یو بخش د دې پروګرام دی. موږ غواړو چې تاسې موږ ته فکر راکړئ، تاسې افکار راکړئ. موږ په حکومت کې روزمره کوشش کوو چې دروازې کوم کار ختم کړو. کله د حکومت سړی د باندې هغه بیا ښه فکر کولی شي، ډېرې طرحې جوړولی شي، پروګرامونه یې په ذهن کې راځي، ښې مشورې ورکړي. ستاسې د لارې موږ د معین صاحب پر د طریقه سره بیا ما ته رئیس الوزرا صاحب ته امیرالمؤمنین صاحب سره دغه ټول پر همدې سلسله باندې دا فکر رسېږي، هغه نه پاتېږي. هر یو ښه فکر چې در سره یې په هر باره کې د ادارې په باره کې د اقتصاد په باره کې ټولنیزو چارو په هر څه کې چې وي انشاءالله هغه تر ځایه پورې رسېږي. نو تاسې په دې باندې چې هر فکر درګرځي او هر فکر چې لرئ او باید په دې کې فکر وکړئ چې څنګه کولی شو د خپل وطن په پښو باندې ودرو. په دې نه کېږي که زموږ تاسې ذهنیت د بل چا په ملک یا بل څه یې لزو، په دې کې 2 تاوانه دي. یو خو چې موږ کوم مد نظر دی یوازې د ځان آبادول دلته دا یقیني ده د بل چا نشو کولی، او دویمه دا ده چې کله د وطنه ووتلو وطن په دې نه آبادېږي چې ته د باندې ولاړ شې دغه باندې وطن هم دلته هغسې پاتې شي. وطن په دې آبادېږي چا ته قدرونه وي هغه فکر وکړي. الحمدلله زموږ په وطن کې هر څه شته، معادن لرو، اوبه لرو، که خپلې اوبه مهار کړو، معادن په صحیح توګه استعمال شي، د زراعت نه کار واخیستلی شي، ته باور وکړه چې زموږ وطن نور هېڅ ته ضرورت نه لري. الحمدلله په اوسني حالت کې که وګورو تر اوسه پورې د رسمیت پېژندنه نشته، پر بانکي سیسټمونه باندې بندیزونه موجود دي او شتمني مې بل چا بدله کړې ده. اوس نه یم تاسې راواخلئ د روزمره نرخونه د نورو ګاونډیانو سره پرتله کړي. یعنې که دغسې او د 44 کلونو د جنګ نه راوروسته یقینا افغانان چې دي الحمدلله الله پاک یې لیاقت ورکړی دي چې کوم ملک ته مهاجر شوي دي باور وکړه هغه ملک یې جوړ کړی دي.
خلک خو وایي چې دلته راغلي دي خلک کله کله دغه کوي چې مهاجر موږ دغه کوم ملکونو ته تللي هم یو که دغه خلک راوځي ته به دغه ملک حالت بیا وویني. یو وخت کې په یو ملک کې دغسې یو حالت راغلی د پیسې په کوم بانکو کې څه دغه وسو چې دا خلک ځي او جایدادونه به یې څه دغسې داسې څه تهدید یې ګونجوا کې چې ګواوځي خلک وبېرېدل د بانکونو یې خپلې پیسې راوایستلې. دلته زما قریبان چې ته باور وکړه وایي ما ته یو بانک والا وایي چې 25 لک روپۍ به د بانک کې کښېږده دیوالي سوم بیخي د خلکو څه شرم دی چې خلک راته راځي 25 لک روپۍ راته کښېږدي چې صرف وچلېږي هغه فیصله یې بېرته واخیسته اخیستې هغه فیصله بیا وهم نه کېد تر وخته پورې ځکه چې خلک په دې پوه شي چې موږ دلته اوسېږو نو چې موږ داسې دغسې حالت سره مخامخ کېږو خپل پیسې د بانکونو وایستلې افغانان چې عرض یې کړي دي د بل چا ملکونه یې آباد کړي دي نو که په خپل ملک کې دا کار وکړي او په خپل ملک کې د خپله وړتیا استعمال کړي ته باور وکړه انشاءالله چې ډېر ژر به پر پښو باندې ودرېږو. د الله پاک نه غواړو چې موږ تاسې دغه امن و ثبات راته دائم کړي او زموږ تاسې دغه د اسلامي امارت نظریه چې تر اوسه پورې روانه ده چې په دې کې نه سیم نه زبان نه کومه منطقه نه کوم د حکومت تقسیم دا شی نشته. یو مرکزي حکومت دی البته کېدای شي بعضې خښتې به بې چوکاټ وي تر اوسه بعضې کې به لا حکومت نیمګړتیاوې لري هغه به انشاءالله پوره شي موږ امید لرو خو تر اوسه پورې الحمدلله ډېرې غټې لاسته راوړنې راغلي دي. یو مرکزي حکومت راغلی دی ښه فکر راغلی دی د هېڅ چا نه پوښتنه نه کېږي چې د کوم ولایت یې د کوم زبان یې د کومې سیمې یې چیرې روان یې دا شی نشته لکه پخوا چې پر ورځ یې درول کېدی چا څه پوښتنه کول کېدي پر چا بیا شک کول کېدي د قوم په نامه به پر هغه شک کول کېدي چې دا والا د کوم قوم نه دا به زما دپاره بدي یا بل دپاره بدي بله د موټرانو به خلک تا کېدل په خیر دا په مختلفو حالاتو په دې 40 کالو کې مختلف حالات موږ تاسې ولیدل هغه حالات چې خدای پر افغانستان بیا نه راګرځي ما ویل نیمګړتیاوې به وي اقتصاد به تر اوسه مخته نه وي تللي د تعلیم کما حق به نه وي ادا سوی شیان به ډېر لا ولرو خو بیا داسې په دغه لږ وخت کې چې کوم څه سوي دي هغه یقیني د ستاینې وړ دي دا چې موږ تاسې پر هغه شو باندې خلک پرده اچي او واړه جزیات راپورته کوي هغه خلک دي چې زموږ په خراب کې د دې ګټې نغښتې دي هغه خلک دي چې زموږ خرابو باندې دوی ابادیږي هغه خلک دي چې زموږ د خرابېدو دپاره و دوی ته ګټې رسېدلې او زموږ د وطن چې هغه د دوی د پاپرکو هغه ناچیز هغه خراب هغه اخري کټګوري شیان هغه دلته استعمالېدل هغه خلک دي ځکه نن نارې وایي چې باید داسې وسي او داسې وسي ځکه هغه د دوی د پاپرکو هغه غلط شیان منیسو پر باډرو باندې معیار او سټنډر ورته نصب سو چې دا شیان به موږ ته نه راوړي هغه څوک چې دا هغه یقیني چې زموږ په خراب کې د دوی ګټې نغښتي ځکه دا خبرې کوي که نه نور هر سړی په دې پوهېږي افغانستان ته چې راغلي دي که خارجیان راځي نو که داخلي خلک دي دغه حالتو د پخوا په د شپې او د ورځې فرق لري. نو الله پاک موږ تاسې توفیق راکړي چې پر دغه نظریه باندې مخ ته ولاړ سو د خپل د وطن د آبادولو او د وحدت د راوستلو الحمدلله وحدت راغلی دی موږ چې څومره ګورو یعنې هېڅ دا شی الحمدلله تاسې هم کتلي دا شیان کېږي کله کله دشمن دی هر کله لکه ما درته چې وسوسې ور اچوي یوه خلکو ته ته بیا د کله یو کار په کور کې داسې یو کار وشي یو څوک راولاړ شي یو ماشوم ووایي خو دا جواز نه لري چې ویې وایي ولې د دې سره خو دا فکر نه دی چې د دې عقیده ده چې دا ماشوم باید داسې همیشه وویلی شي خو یو خطا به چا کړي اما دلته په انعکاس کې په میډیا او په رسنیزو چارو کې دغسې اړوي دغه فکر دا دی چې دا ماشوم باید وځپل شي دا باید وویلی شي دغه رنګ ورکوي هغه د دې دپاره ما درته چې هغه دښمنان دي یا خپلې شخصي ګټې په هغې کې نغښتې وي د پردیو څخه او یا هغه پردي دي چې د هغوی ګټې زموږ په خراب کې نغښتې دي نو د دې لپاره راځي چې خپل کوشش سره یو کړو او هر چا سره چې څنګه فکر ورسره جمع چې انشاءالله هغه ډېر اسانه طریقه باندې تر قیادت ته رسېدلی شي زه یقیني په دې باندې خوشحاله یم دغسې یو پروګرام شروع کېدونکی دی او بلکې په څو ولایاتو کې بلکې د ځوانانو په بخش کې ما ویلي چې څه ابتکار در سره وي په هر ځای کې چې د مختلفو ولایتو کې موږ اوس هم پروګرامونه روان دي نور ځای موږ غواړو چې هغه لایق کسان هغه چې تعلیم یې حاصل کړی دي هغه دغسې د یو ته راوړو چې هغه د قیادت څه کې راشي خود به خود به یو څوک د قیادت اخر ځوانان راځي هغه خلک چې عمرونه یې تېرېږي هغه به ځي ځوانان به راځي نو موږ کوشش کوو چې هغه څوک راشي چې هغه واقعا هغه خپل ذهن استعمال کړي او خپل وطن پر پښو باندې ودروي او دا خبره غلطه ده که څوک وایي چې یاره دغه به شا خو همدغه کړي دي دې ته کار پیدا نه سو یا ولاړي هغه پر کار نه دي هغه دوه قسم خلک دي یو خو دا دی چې روزل سوي پر پردۍ عقیده باندې و هغوی ته ورته خپل لیل و نهار جوړ کړي و چې هر څه هلته دي یا دا عقیده جوړه سوې وه او یا دا دی چې د خارجه څه تناونه ورته رابلېږي بدغه باور وکړي په همدغه پوهنتون کابل پوهنتون کې یو استاد دی اوس هم ستا ما ته وایي خیرخوا صاحب دغه څو موده مخکې چې و دغه خلک چې وتله وایي وله د خپل د کوروالی په جنجال سره واچوله هم څنګه وایي هر ورځ ټلیفونونه راته کوي هغه وایي ته څه کوې ته قیامت ته ناست یې هغه وایي راسه خو په کوم کاناډا کې غواړې په امریکا کې غواړې زه در کوخ راوځه ته څه کوې وایي هغې راته وایي رښتونه څه کوې چې خلک دقیق خو درځه ولاړ شو وایي زه خپلو مشرانو سره په بلا اخته کړی یم وایي داسې ټلیفونونه راته کوي تا ګوره دا هغه خلک چې د افغانستان دښمنان دي او یا هغه خلک چې غواړي چې په افغانستان کې یو سړی څوک په خبره پوهېږي یو قدر وي هغه وباسي په خپل ملک استعمال کړي هلته چې ته ورسې ته د یو مهاجر په حیث باندې
دی که څوم دغه درله درکړي ستا هغه اصلي حیثیت هغه نشته قیادت ته بل چا ته قاید نشي جوړېدلی ته به همیشه هغه ته ګورې ستا به همیشه دومره به ستا خالي ستا خپله وسایي وه دغه ستا ته یو ښه معاش درله درکړي نو راځئ چې متوجه سو د نورو دغه ته غوږ ونه نسو خپل دغه خپل چې څه زده کړي دي دا په کار باندې واچوو خپل وطن چې دا یو فرصت راغلی دی دا د لاسه ورنکړو فرصتونه راځي لکه د ټلویزیون پر مخو پر شاشه باندې دا تېرېږي دا هر وخت بیان په هغسې کار نه کوي په خپل وخت کې کار ځینې وانخلئ بیا ولاړئ نو راځئ چې دغه فرصت چې امن راغلی دي په هر ځای کې کار کوو چې دې فرصت نه کار واخلو او خپلو خلکو ته کار وکولی شو او ښه اساس کښېږدو راځئ داسې پروګرامونه کښېږدو چې هغه که موږ تاسې نه یو هم سبا دغه یو پروګرام روان هغه د وطن په خیر باندې هغه د ټولنې په خیر باندې زموږ ستاسې د قومونو د خدمت لپاره ځوانان وروزو د قیادت لپاره ځوانان وروزو نو خبره ډېره نه اوږدومه الله پاک دې موږ ټول ته توفیق راله راکړي که ما حق هو هغه چې کوم څوک چا زده کړي دي هغه ټول په کار واچوو هغه چې څومره د چا زده کړي د څومره چا استعداد دي د خپل استعداد په اندازه باندې مخ ته ولاړ شو او موږ ستاسې سره یو او تاسې به زموږ سره یاست په ګډه به دا انشاءالله ساحل ته رسوو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین